Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. پښتو سکیچویر درس ته خلاص په دغه پودکاسټ ته ښیي چې څنګه کولی شو عکس ته رنګ ورکړو. مثلا په اپلیکیشن کې یو رنګ وي او د کوډ په وسیله باندې رنګ ورکړو. مثلا مالټۍ رنګ ورکړو، لیکنې هم مالټۍ کړو، ټول خوندور راشي. نو ویډیو شروع کوو. ټول د سکیچویر په طرف سکیچویر مې ټول کله خلاص کړ. دغه هم د سکیچویر اوس برعکس کسټم یوز باندې په کسټم یوز کې به دغه عکسونه مثلا تاسو رنګ ورکوئ نو راشي. نو د عکس ته د رنګ ورکولو لپاره په عکس باندې کلیک وکړئ. تاسو به ما سره تیار دلته پیسټ باندې تاسو ولیکئ انډرایډ، بیا به دغه دوه سرټ کړئ، ولیکئ TINT مساوي کېږي. دلته به دغه علامه کړئ اټ کلر، بیا به دا د سلش علامه کړئ کلر پرایمري. دا په هر اپلیکیشن کې چې د ټول بار دغه رنګ خبر مخه ورته وکړم د سټارټ بار دغه رنګ د خپله راکړي. رنګ چې کوم انتخاب شوی دی د خپله همغه د اپلیکیشن رنګ راکړي کلر پرایمري. دا هم څه اوس به دغه متن دغه ته هم ورکړئ انجکټ برخه کې تاسو به دا ورفچکارۍ کوئ سیسټ، او د دې نه بعد به دغه متن ته رنګ ورکړئ مالټۍ. مثلا دلته به هم رنګ ورکوئ ته خو دغه ځای څخه یې ورکړئ مشکل نشته. نو اوس په اپلیکیشن دا هم د رنګ ډیزاین او که کوم بل ځای کې رنګ مثلا وي چې هغه ته هم رنګ ورکړو تر څو د ډرایور برخه کې به یو رنګ ورکړو ډرایور دغه ته هم رنګ ورکوو چې تاسو ته بیا خوندور معلوم سي. کلر پرایمري دغه متن زه تاسو ته اوس لیک سټاپ کوم تر څو ښه په واضح ډول یې کاپي کتابچه متابچه کې ځان سره نوټ کړئ، بیا یې ځان سره ولیکئ وړوکی متن ده. دا هم وګورئ متن دغه متن ویډیو سټاپ کړئ او ویې ګورئ د تیر سره ویډیو به هټلی سي. رن بیک په اپلیکیشن ویډیو سټاپ کوم نو ویډیو شروع کو. اپلیکیشن نصب شو. اوس به کاریال ته داخل شو. دا هم د عکس رنګ عکس هم رنګ واخیسته، لیکنو ته مو هم رنګ ورکړ. اوس تاسو که غواړئ مثلا د کلر پرایمري رنګ بدل کړئ نو تاسو به سکیچویر خاص کړئ. مثلا د ټول اپلیکیشن رنګ بدلول په یو وار باندې د سټارټ بار رنګ دی، ټول بار رنګ دی او نور رنګونه چې تاسو متن ته ورکړي هغه خو بیا بیل بدلېږي. نو تاسو به دا دغه وشي دغه علامه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به راسي سیټینګ د باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته به ایډوانسډ بیا به دغه ایډوانسډ د باندې کلیک وکړئ. دا مو چې کلیک وکړو دلته به تاسو ته راسي کلر اسنټ دا به راسي تاسو ته کلر پرایمري ډرا کوو. دا بیا نور رنګونه دي. تاسو وایئ چې دا رنګونه اوس په چیش کې استعمالېږي تاسو به دغه سوالي علامه باندې کلیک وکړئ او خپله به درته معلوم سي. کلر پرایمري ډارک مثلا پورته دا د سټارټ بار رنګ، کلر پرایمري د ټول بار رنګ، او دا د دې رنګ، او کلر کنټرول هایلایټ دا بیا د بټنې د کلیک رنګ ده، او کلر کنټرول نارمل بیا دا د ټیک باکس رنګ ده. نو تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم دی. الله فعال.